السلام علیکم ملګرو، زه یم ابرار او تاسو ګورئ ابرار کرکټ ټي وي. ملګرو، څومره چې د پاکستان د کرکټ مینوال دي د هغوی دپاره یو بد خبر دی، خاص کر د نسیم شاه چې څومره هم مینوال دي نو د هغوی دپاره هم یو بد خبر دی، ځکه چې د پاکستان چې کوم بالنګ لاین دی نو هغه په ورلډ کپ کې هم متاثره کېدو والا دی. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په ایشیا کپ کې د انډیا خلاف حارث روف او نسیم شاه زخمی شوي وو، چې حارث روف چې کوم دی اوس مکمل ټیک ټاک دی، خو د نسیم شاه چې کومه انجري ده نو هغه لږه سیریس ده او نسیم شاه چې کوم دی د ورلډ کپ د یو څو میچونو نه بهر کېدو والا دی. د نسیم شاه د انجري په باره کې لا پوره اپډیټس نه دي راغلي، خو بابر اعظم په پریس کانفرنس کې دا ویلي چې نسیم شاه د ورلډ کپ د یو څو میچونو نه بهر کېدی شي. تاسو ته دا معلومه شي یو 12 ورځې بعد یعنې په 29 سپتمبر باندې پاکستان په ورلډ کپ کې اولنی ورم اپ میچ دی چې دغه میچ کې به نسیم شاه تاسو ته په نظر باندې نه راځي. داس په ورلډ کپ کې پاکستان په 3 اکتوبر باندې یو بل ورم اپ میچ چې په دغه کې به هم نسیم شاه نه وي. دا لا پوره کنفرم خبر نه دی، خو بابر اعظم په پریس کانفرنس کې داسې ویلي دي چې د نسیم شاه چې کومه انجري ده نو هغه لږه سیریس ده، نو دغه وجه چې کوم دی نسیم شاه به د ورلډ کپ فري 2 ورم اپ میچونو کې شرکت نه کوي. باقي چې حارث روف کومه انجري و نو حارث روف چې کوم دی اوس مکمل ټیک ټاک دی او په ورلډ کپ کې به شرکت کوي. ورلډ کپ هم ډېر زر شروع کېدو والا دی، نو د نسیم شاه د انجري په باره کې به نن یا سبا صحیح اپډیټس راشي چې نسیم شاه به د ورلډ کپ په دې ورم اپ میچونو کې شرکت کوي او که نه. نو الله دې وکړي چې نسیم شاه د انجري دومره غټه نه وي او نسیم شاه چې کوم دی واپس ټیک شي، ځکه چې نسیم شاه له ډراپ کېدو سره د پاکستان بالنګ لاین کافي متاثر کیږي. چې کله هم شاهین افریدي، نسیم شاه، حارث روف دیو چې کوم دی بالنګ لاین وي نو بیا چې کوم دی د دنیا بهترین فاست بالنګ اټیک منل کیږي. نو انشاءالله امید ده چې نسیم شاه په باره کې به یو ښه خبر راشي، چې کوم نوی تازه خبر راغی زه ستاسو سره بیا ضروري شیر کوم.